راشه نن سبا د بچو د لاسه خلکو مور بلا بالکل پرېښودي چې د مور بلا پکې لا وایي ستر صرف بچی دی او بچی دی نو بیا ښځه ده د دې نه هغه نه خلاصېږي چې مور پلار حقوق ادا کړي. الله په قرآن کې همیشه د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کړی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. دا الله حق دی چې دا غنه نو بل چا بندګی نه کې توحید به منی به ډاری کوی وي د مور پلار سره حق کول. دا الله حق او د مور پلار د حق ولي یو ځای راځي دا غي دا وجه والله عالم چې اصل چې موږ د دنیا ته راغلي یو نو دا الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړیو او دا هغه طاقت ته او هغه زموږ خالق دی او مخلوق یو. خو باغې پسې د دنیا ته دراتلو زموږ سبب څوک دی هغه د مور پلار دی. نه ځکه د الله د خپل حق سره د دوی د حق ذکر کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او ستاسو رب دا فیصله کړې ده چې بندګي به نه کېږي مګر د الله د الله حق وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښه کول. دې ځکه بیا چې نو د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کو بلکې د دې خبرې سره چې زما شکر وباسي نو دا خبره وسلم کړی د مور پلار بم شکر وباسي. او صین الانسان بوالديه منګه وصیت کړی د انسان ته الله وی چې د مور پلار سره ښه کوي. حملته امه وهنا على وهن مور دې په خېټه باندې ګرځول سوره کمزورتیا او څومره سخت او به مور وای. بل هغه باندې الله وی آیت په اخر کې انشکر لی ولوالدی نو شکر وباسي زما او د چا د مور پلار. ځکه علما وی چې د الله شکر دی وستو او د مور پلار شکر دی نه ادا کوو نو الله چې کوم شکر وسته دغه نه قبلي. او چې د مور پلار شکر دی ادا کوو د الله شکر دی نه وستو نو د مور پلار د شکر چې کوم وسته دا نه قبلي. یو بل سره لازم دي د شکر چې وباسي د الله اوچت نعمتونه په موږ باندې د مور پلار په موږ باندې غټ احسان دی. د الله سبحانه وتعالی شکر به وباسي نبی او مور پلار شکر وباسي. د الله نه بعد په دنیا کې زموږ د وجود او دلته چې موږ وسیو او چې په کوم ځای کې یو نو الله نه بعد په دې کې سبب څوک دی دا زموږ د مور او پلار دی. رب العالمین خو د هغه انسانانو صفت کړی دی کوم چې د مور پلار سره ښه کوي. د یحیی علیه السلام مبارک الله سبحانه وتعالی وایي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الله وی یحیی علیه السلام چې د مور پلار سره ډېر ښه کول. په قرآن کې الله وی خپل وزري هغو ته چې دی نه کته کوي. وزري کته کوي دې څه مطلب دی؟ ځان د هغوی په مخ کې څه کوي؟ عاجزه کوي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الله وی د وزري او د کوزي کوي. یو ځوان سړی وی د 15 کالو د 13 کالو سم ضرور وي بوډا پلار به د لسکم سل کالو 15 کالو هغه به در سختي خبرې کې د وزرا سر ټیټ نیولې خبره باوري د مؤمني وزري کوزي کړي دا وګورئ څو خبرې نشي کولای هغه وخت کې څه او یو غر دی او خبره کې نه ستاسو خپل زور او درس بدل یې شي. اگر کله د بدن پر اثر تړي زور اوري خو خفض لهما جناح الذل من الرحمه. د خپل وزري کوزي کې نو بوډۍ مور به بوډۍ د ګرځېدو باندې هغه به دې تکړه ځوان زوی ته قاریږي نه دی د غلې نه شي او صحیح د مور به دې څنګه چې ته به خوشحالي هم وکړو وزري صحیح او وزري به کته کړي نو ګډي ضروري انسان. او ما په حرم کې دا واقع لیدلی و چې زه ناسومه مونځ مې کوونه د قالین باندې ناسونه د هغې سره خوا کې بیا د لار وتېرېدو نو په دې کې یو کس چې ګاډۍ ودروله په ګاډۍ کې بوډۍ زنانه ناسته وه او زنانه خپل مونځ کوه بوډۍ زنانه وه نو ما مونځو کې بیا ناست وم په حرم کې نه هسې دې بوډۍ ته مې سوچ لاړ ډېره بوډۍ وه چې دا ماشاءالله اوس څومره ښکلی مونځ کوي او الله یادوي دی په دې کې لږ څه بعد هغې زوی راغی او زوی چې ما ولي سبحان الله چې بالکل زاریان کړم یو دنګ ښکلی هلک سمه غټه ږیره وه او د دې مخ نه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود او د دې مخ نه د دې سجدو هغه رڼا د دیندارۍ هغه رڼا تله د راغې د دې مور سره چې کله مور ته راورسېد نو د ولاړې نه ورته خبره نه کوله د دې چې دا سر یې ټیټ کړو نو هغې ته په غوږ کې زیرو غونته کوي ځو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وزري به بالکل کته کړي غوږ کې ورته ځو بس دی
هغه ته وځو هغه ته پیزار کې پیزار هغه لاس نه پیزار په خپل ترخ کې نیولو نو دې ته ونه کې ته جدي درس زما کپړې سخش یا ما سپین توپ یا سپینه کپړه مې چولې دا وسخه جدي درس نه پیزار به ترخ کې نیولو امور روانه کړو او د خندا شینه امور د دعاګانې کوي دې ته وقفت لهما جناح الذل من الرحمه ابو هريره رضی الله عنه چې کور نه وروته دغه طریقه و چې راوته مور ته به وي السلام علیکم ورحمت الله مور زلالم هغه ته وعلیکم السلام ورحمت الله زوی لاړ به وته ته کې به ته مور الله دې پتا دې سره رحمو کې لګې څنګه چې زما شمول وي کړه هغه وته زوی الله دې پتا دې سره رحمو کې لګې بوډا وایي چې ما سره د حق دغه طریقه و دغه عادت چې کله د کور نه راوته ابو هريره دغه رسول دی چې دغه امر حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نقل کړي خدای دې مور مخکې ګرغه سنو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او الذي مخکې دغه کې وی وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او يلا دې سره رحم کې بابو باندې لکه څنګه چې زه ورکه لوی کړم څومره سخت وغو تیری کړی ستاسو دی لوی ولوکی نه دغه به د جزای چې ته دغه به مخکې ځان کمزورې کې کته زورورو ته بس کسان د مور پر سدي خبرې کی ته چې مور پر دې سره نوکران دي چې بد اخلاق وي د مور پر نه چې څلو ته نشي ته هغه زما مور پر بد اخلاق دی امتحان دی د مور پر بد اخلاق کېدو مطلب دا نه چې ته بد اخلاق دا خدای الله نعمت چې مور بلر چاله ورکی دا مور بلر خو نعمت دی کنه بیا باقي له پس بل نعمت دی چې مور بلر سړي دي چې ورکی ځای خوش اخلاق دیندار دی نعمت خو چې الله تعالی مور بلر ورکی مور بلر بد اخلاق دی مطلب ته مور بد اخلاقی کې ته وایي ته ټکه د باز ظالم مور بلر وایي الله اکبر زاریان واغه انسان ته دغه عزت جګړه د الله سجدي او بلر باندې دغه سجدي په مور باندې هغه انسان به له سجدي ټول شپه او شپه ورځ هغه غریب مزدوریان کړي ته ساتره په سبقونه ویلي ته نن گزار کې او پته به گزار نه کو هغه مور چې ته سره پر سسه نه دي کړي دا موضوع بل زول زمانه نن ته به گزار کې هغه مور بلر نن ته د بچونه چې نن سپخ کارش بچی کړه راغلي بچی خو لګ وخت شي چې ستا کور ته راغلي او ته په اشتراکي هغه له تعالی سره دي کړي ته له هیڅ نه دي کړي ته ولګټي ته ولورکه چې نه جوړ شي ته هسپتال ته بوجار سي ته ولکه سبحان الله چې چې له سکړی نه دی هغه سره دوه محبت کې چې هغه خلک ول پرې خو د چې د ستاره پر خپل جون جره خوري کړي هغه دې پرې خو د وړي کې ماشوم ته بدی شي هغه وړي کې ماشوم په مینه محبت کې بچی هغه مور پلار هغه بوډا پلار هغه انسان هغه بوډۍ مور هغه درنه خزه هغه پرې دا غریبانو ځل به پته چې کوم ځای کې پراته کله به دې رونو جنگي یو ویني تیبو زنه بلوي تیبو الله اکبر او دوی با کوبو کاتبو د مور پلاس وبدي کټ کې پراته دا وو بګي سملاستو زه نو برابر یو وقفو کې نو بلبو په ترخ کې نو بلبو به سینه ناس او ساجيبه حالات وو هغه بګي د کني جمهور غریب به د ماشومان وته میچاجي کې د کټ کې هغه دغه شم پراته خدای نو چې پاس او نن دا بوډۍ په دې باندې د جنگ روان دي چې سود او چا به کور کې ځای نشته غریبان بیا چې چا سره کور کې مغوري کمرو ته کې ورکی بس هغه کله اساسي او کله سو کله او دې په دې انتظار کې چې کله بدوی دنیا نه ځي نو ګور د مور بل سره خکوي حدیث کې راځي امام احمد امام حاکم راوړی دی عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دخلت الجنه فسمعت قراءه جنت ننوت من چابك القرآن الوستو فقلت من هذا وما تبوسك جدا سوقت وما تقول شجي حارثة ابن النعمان ده حارثة ابن النعمان رضي الله عنه رسول الله كذلكم البر مر بلا جي سريخ كي مر بلا سريخ كي ندغزي تيرسي وجنت كي تلاوتنا كي ناست بس هذا لاسا مر بلا سريخ كي عمر ابن ذر رحمه الله کله چې عمر مړ شو دی نیک انسان نو پلار به ډیر خپو چې هغه ذر دا غنومو جګړه ډیر سخی جوړل هغه دی ډیر جاړي به دي جوب چې هغه دی جوب د چای او دی ولې د کیسې چلو وی څومره جون چې د ما سره تیر کړی دی کنه د چې زمانه مخکې نه ترې بلاره کی د ورځې به
زه به مخکې کولم او د شپې به خپله مخې ته روان وي پلار که څوک څه ګزار کړي سره وځي چې په ما لګي دا د ټول ژوند طریقه وه د ورځې به زه مخکې وم او د شپې به دی مخې ته نو زه به شاته وم او په دې ټول ژوند کې چېرته دې دې ځي ته نه دی ختلی چې زما نه اوچت وي چې به کوم ځای کې به زه ولاړ وم هغې به لږ دنګ ځای دی به هغې ته نه ختو پلار زما کته دی د کور دې چت ته به نه ختو ملګري به چې رالو څه خبره ورته وکړو کور ځای کور ځای نه چې بیا وروسته ګورې ولې وي لاندې پلار وده دی زه بر وکړم هغه لاندې پورې چې الله به خفه شي حالانکې دې کې ورسې بې ادبي نشته خو دا د هغوی هغه ادب دی د مور او پلار سره علي بن الحسین د حسین رضی الله عنه زوی هغه ته چا دا ووایي چې ته کله د مور سره روټۍ خورې نه ته دسترخوان باندې ناست خو د هغې سره ډوډۍ نه خورې چې هغه پاسې ته به ډوډۍ خورې ولې نو هغه ورته وایي د دې راسره زه په دې یېره کې یم داسې نه چې زه ځان له د غوښې څه پوټۍ رالم یو ټنګره رالم او زما د مور په هغې باندې نظر وي نه د مور به مې خفه شي د هغې به بې نظر وي زه به یې روالم نو هغه به څه وایي مور ده او وایي زه خله ته وخوره خپله مخې ته چې کوم دی هغه به ماله راکړي په زړه کې خو به خبر راشي دومره به هغوی سوچ کوو د مور او پلار مبارک بلکې الله به قرآن کې څه وایي فلا تقل لهما اف اوف ټکی به دا مخکې نه کړي د دې نه لاندې څه نشته کنه الله به هغه ذکر کړی اوف باندې که اوف لګوي مثال کې تا باندې مصیبت دی قرضه ده سخته ده د مور پلار مخکې به چې اوف دا بعضې کله مور پلار سره کښېني دا اوف ټکی ووایي ولې به نه دې کې څه بې ادبي دی د مور پلار خبره په دې کې دا ده چې کله ته داسې ووایي نو د هغوی د زړه خفه شي زموږ د زوی ته ګوره څه مسله ده نو زړه به له نه خفه کړي ځکه د مور پلار په مخ کې موږ دا څه دا وایو چې د خپل مصیبت تذکره بالکل مه کوه هغو ته څه مه وایه چې ما ته دا مسله ما ته دا مسله دوی خفه کېږي په دې باندې د غریبانو هسې کمزوري نو په زړه کې سوچونه رالو نو ښه به څه شي ښه به خراب شي نو خپلې مسلې د کور د دروازې نه بهر ځان له حل کوه خپلې ښځې ته یې بیانوه خپلو بچو ته یې بیانوه خو د مور پلار په مخ کې دې خبرو تذکیره وکړه بعض کسان سادهګانې د مور پلار په مخ کې شروع کړي ما ته دا مسله ما ته دا مسله دا نو دې خو بیا بېغمه وده شي خو هغه بوډا بوډۍ له بیا خوب نه ورسي دې هلته د هغو طاقت ختم شوی نو پلار غریب ارمان کوي ارمان چې هغه ځواني وي ما به پکې منډه والی مور غریب ارمانونه کوي چې زما باندې هغه ورځې وي ما به پکې ځان له منډه والی نو هغوی خفه شو نو مور پلار به دومره هم زړه ته به ورته تکلیف نه رسېده دلیل دی په دې باندې چې شریعت دې خبرې له څومره اهمیت ورکړی